بسم الله الرحمن الرحیم. نور برخې مې ولوستې را به شو چارت ته. تاسو په دې برخه کې نور هم کار وکړئ. دا زه فقط تاسو ته معرفي کوم، تاسو خپله کوشش وکړئ چې په هر برخه کې کار وکړئ. بل چارت برخه ده. په چارت کې تاسو کولی شئ چې هر کوم ګراف چې تاسو ضرورت ولرئ د هر موضوع، هر پوهنتون او هر موضوع لپاره تاسو کولی شئ چې تاسو دلته ګرافونه ډیزاین کړئ. زه به راشم پای مې انتخاب کړم. پای ګراف ده. دا ګراف مې انتخاب کړو. تاسو لپاره به اکسل پروګرام خلاص شي. تاسو اکسل ډیټا کې تغیرات راولئ. مثلا زه دلته لیکم چې ریزلټ، زه غواړم چې 2 نفرو نمرې دي لا 3 نفرو. مثال ا ده، دلته به زه نمرې ورکړم 10 نمرې. بي ده، بي ته به هم یو اندازه 50 نمرې ورکړو. او بل د سی ده، دلته به 10 نمرې ورکړو. او آخري نفر ته به هم 10 نمرې ورکړو. دلته به یې نومر بدل کړو ډي. تاسو وینئ چې دلته یو چارت ورڅخه جوړ شو. اوس راسو د دې تاسو وینئ فقط معلومات مو ورکړو. دلته خپل یو شکل دلته جوړ شو. تاسو هم کولی شئ چې داسې یو شکل ځان لپاره جوړ کړئ. دلته راسئ، دلته چارت ټایټل د عنوان ریزلټ چې لیکلی دا وي که نه وي. بل ډیټا لیبل نه دي. دلته 1.4 چې لیکل کېږي هغه وي که نه وي. که غواړئ چې وي دا ووایي، که نه غواړئ چې نه وي. دا لاندې معلومات چې لیکل شوي دلته لیجنډ وایي. لیجنډ یې وي که نه وي. بل په دې ډیزاین کې، د چارت په ډیزاین کې نور خبرې هم دي. که غواړئ چې ټایپ یې بدل کړئ، مثلا له بار ته تبدیل کړئ، پای ته تبدیل کړئ، لاندې هر کوم ته غواړئ چې تبدیل کړئ تبدیلولی شئ. زه مثلا نظم بار انتخابوم. زما دا ټیبل به اوس کله چوکي وهم له هغه حالت څخه د حالت ته تبدیل شو. ریفریش ډیټا، کله چې په ایکسل کې تغیرات راول غواړئ چې دلته هغه تغیرات راشي، ریفریش ووهئ. ایډیټ ډیټا، ډیټا کې تغیرات راولئ. تاسو وینئ دا ډیټا ده، عنوان بدلوئ، خط بدلوئ، هر څه بدلولی شئ. بیا به راشو دلته. بل په فارمټ نه ډیزاین کې سلیکټ ډیټا ده. هماغه ډیټا چې ما اکسل انتخاب کړې وه کولی شم چې اندازه یې کمه او زیاته کړم. دا مخکینۍ ډیټا ده، مخکې ما انتخاب کړې وه. که سویچ روډ کالم انتخاب کړم، کریم به اوس رو ده، دا به کالم ته تبدیل شي. صادق به هم دلته راشي، کالم ته تبدیل شي. زه راځم بیرته دا خپل عادي حالت ته تبدیلوم. په بعضې وختو کې سویچ رو ته ضرورت کېږي. دا سویچ رو چې مخکې ما وویله، تاسو کولی شئ چې دلته نور تغیرات هم پکې راولئ. لیاوټونه یې دي، کولی شئ چې دلته رنګ یې بدل کړئ. دا یې هم لیاوټونه دي، تاسو لیاوټو کې به تغیرات راوستی شئ. بل دلته بعضې برخې دي چې زه به دا شکل یورې پای ته تبدیل کړم. دا شکل پای ته تبدیل شو. زه به اوس راشم دلته چارت ټایټل عنوان ته وایي، ډیټا لیبل نوم هم ویلو. ډیټا ټیبل کله چې په ایکسل کې یو ټیبل جوړېږي هماغه ټیبل دلته پاورپوینټ هم راځي. زه به راشم یو نوی سلایډ به واخلم. دا وارې به یو نوی چارت واخلم، د لاین چارت به واخلم. په ډیټا کې به تغیرات نه راولم. دا هماغه ډیټا بس چې له ایکسل اخیستل کېږي هماغه ډیټا به واخلم. دا لاندنۍ برخه به یې کټ کړم. تاسو وینئ چې یو ټیبل جوړ شو. دلته یو ګراف ده. زه غواړم چې دا ګراف برخې تاسو ته تشریح کړم. تاسو به راشئ ډیزاین ته، نور برخې تشریح کړئ. دلته راشئ، اکسس یې ده، دا ایکس واي محور ده چې دا وي که نه وي. تاسو وینئ که دا یو خطه کړئ د ایکس واي محور پاکېږي. اکسس ټایټل یې ده، د اکسس یا د هماغه محور عنوان تاسو لاندې وینئ چې اکسس ټایټل لیکل کېږي. بل چارت ټایټل د چارت مکمل ټایټل دغه وي که نه وي. تاسو وینئ چې چارت ټایټل پاکېږي. ډیټا لیبلونه دي چې هغه وي که نه وي. په ډیټا اندازه چې هلته لیکل کېږي. ډیټا ټیبل ده، د ډیټا لپاره یو ټیبل جوړېږي، هماغه د ایکسل ټیبل دلته هم لاندې برخې تاسو وینئ چې راځي. ایرر بار ده، دا چې دا انحراف معیاري ته وایي، دا پکې وي که نه وي. ګریډ لاینز دي، هر ګریډ لاینز تاسو غواړئ که نه غواړئ. لیجنډ برخه ده، دلته ما تاسو ویلي وو چې دلته دغه برخې ته لیجنډ وایي، هغه وي که نه وي. لاینونه دي، هغه لاینونه چې پاتې وي د هغه ادامه وي که نه وي. تاسو وینئ چې دلته یو لاینونه رسم شو، هغه وي که نه وي. ټرینډز دي، د تقاطع پیدا کېږي، دغو وسیلې څخه ټرینډ پیدا کېږي، خو دا ایکسپوننشیل هم دا نور حالتونه هم لري. مثلا ما دلته یو ټرینډ انتخاب کړو، دا یو لاین ده چې رسم شو. را به سو نورو برخو ته
بل اپ ډاون روز دی دا چې دا فاصله پیدا کوي د څو لاینو ترمنځ څومره فاصله ده. مثلا تاسو کرکټ لوبې هم لیدلې چې کله چې دوه ټیمونه یو بل ته نږدې کېږي په هغه کې هم دا هم هماغسې ده. رابشي تاسو به ووینئ چې د دوه لاینو ترمنځ څومره فاصله ده. تاسو وینئ چې دا د اول او دریم لاس ترمنځ ډېر فاصله ده، د دې ترمنځ کمه فاصله ده او د دوه لاینو ترمنځ هم کمه فاصله وه. دا وه د چارټ برخه. تاسو نور کار هم پکې وکړئ. ما فقط تاسو ته یو معرفي وکړه. نشم کولی دا چې وخت کم ده، زه نشم کولی چې هر موضوع کې ډېر زیات معلومات تاسو ته درکړم. فقط هغه مهم برخې ټولې تاسو ته تشریح کوم. د توجه نه مو مننه.